غږ دې موږ نه لرو. ښه دا زه بیرته راخلم، دا مخکې لایف کې هم دغه ستونزه درلودله، بیرته دې راخلم. یعقوب خان احمدزی صاحب. یعقوب خان احمدزی صاحب مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب او مولا صاحب ټولو ته سلامونه. ملګرو دا لایف خو د سره شیر کوي، ګوته لمده کوي، بس شیر کنې خیرا درته کومه ګوره. تا مهرباني وکړه احمدزی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خیرات ده کراري ده؟ بیخي د الله فضل له مهرباني وکړه، موضوع باندې را سره خبره وکړه. مولا صاحب ما خوله که موضوع اورېدلې، ما د تاسې هغه ته ډېر کوشش کوو نه وصل کېدل. موضوع دغه پټه وینې په دې موبایل کې د اسره پټه روانه ده وروره، دغه کې لیکل سوي د اشرف غني له لورې د جګړې اعلان د کابل ادارې لپاره څه پایلې لري. نو اشرف غني جګړه خو په خپل ځای پرېږده، تاسې ملایان علیمان طالبان جګړه څنګه په خپل ځای پرېږده وروره؟ اوس زه د تا د جګړې درته وایم، ته چې جګړه کوې ته څه یوه طرحه لرې که زه اوس اشرف غني پرېږده. اشرف غني خو اوس که په زار عمري په ګوړه یې مړ کړې دا به ښه نه وي. والا چې په زار عمري مونږ وایو یعقوب خان صاحب جنگ بالکل ونه کې افغانستان د موږ تاسې ټولو وطن ده او سکینې په قراره باندې او الیکشنو کې انتخاباتو کې او یې ګټې د خلکو زړه خلک تاسو ته رایه درکړي. یعقوب خان صاحب یعنی تاسې دا منئ چې اشرف غني باید په ګوړه ووژل شي؟ ښه نو صحیح ده. دا یعنی دا په دې شي کې چې موږ تاسو سره موافق یو چې اشرف غني باید ووژل شي، یوازې موږ تاسې منځ کې اختلاف په دې ده چې مولا صاحب یو دا د تاسې وزل دي، یو دا وزل دي چې انتخاباتو کې وی ګټې ته د خلکو زړه وګټې ته یو ښه طرحه ولري، خلکو ته د افغانستان خلکو ته تاسې یو ښه طرحه ولري. د خلکو مونږ خو مخکې د افغانستان اوس هغه یو څو چرسیان وای چرسي ولي وروره لږ شټاپ اخله په کومو سترګو د انتخاباتو خبرې دا خلک کوي. زه دې ته حیران احمدزی صاحب کوم انتخابات احمدزی صاحب د انتخاباتو خبره تاسو کوئ، تاسې طرحه کوي او خپل طرحه وروره دا قاري صاحب نه جواب واوره بیا بل سوال وکړه. احمدزی صاحب ته د کوم ولایت یې؟ زه د بغلان. ښه د بغلان ولایت تیرو انتخاباتو کې په بغلان کې وې؟ نه زه به یې وطن نه باري. ښه نو متاسفانه چې ته په وطن کې نه یې، که ته په وطن کې وای بیا د انتخاباتو نوم نه اخیستو. ته بغلان کې خپلې ولسوالۍ ته زنګ ووهه، چا نه پوښتنه وکړه چې تیرو انتخاباتو کې څه حالت و، څه شی وشول، څه پېښ شول، نو هغوی به بیا تا ته ووایي د افغانستان ملت خو د انتخاباتو نه نو تر پوزې راغلی ده، نور د انتخاباتو نوم چې اوري قای کوي. د هغو انتخابات پرېږده، که تاسې ګوره که تاسې سوله وکئ او انتخاباتو کې ځان کاندید کوي او خپل ووټ وګټئ په قراره باندې راسئ په سمه باندې دا به ښایي، او که جنګ وکړئ په جنګ یې وګټئ دا به ښایي. نه په جنګ چې وګټل شي هغه به ښه وي. ازادي باید په جنګ وګټل شي، ازادي په انتخاباتو نه ګټل کېږي. ازادي که په انتخاباتو ګټل کېدای یو نوم په بل نوم باندې افغان وژل کېږي. خو دا سل کال الحمدلله وروره موږ تاسې مسلمانان یو. یعقوب خان صاحب موږ تاسې مسلمانان یو. یعقوب خان صاحب موږ تاسې مسلمانان یو. موږ تاسې د اروپا سیکولران ملحدان نه یو، نه د اروپا ماده پرستان یو. موږ تاسې مسلمانان یو، بیا افغانان یو. موږ تاسې معنویت لرو، په یوه دین ایمان لرو، په خپل افغانیت باور او عقیده لرو. د موږ تاسې لپاره اسلام او خپل افغانیت دا سره کرښه ده. د خپل افغانیت او د اسلام نه په هیڅ قیمت هم نه تیریږو. موږ تاسې خو د اروپا او د امریکا سیکولران نه یو، نه هغه ماده پرستان یو چې بس یوازې عیش و عشرت ده، ژوند د لوکس زندگی ده، نور نه سرې کرښې پیژنو، نه عزت پیژنو، نه ناموس پیژنو، نه معنویت پیژنو، نه ازادي پیژنو. موږ تاسې خو هغه خلک نه یو که نه. موږ تاسې لپاره ازادي مهمه ده، او د ازادۍ په بدل کې چې هر څومره قرباني ورکول کېږي باید ورکړل شي. تاسې د نړۍ تاریخ وګورئ، په نړۍ کې ملتونو اول ازادي اخیستې ده، هغې نه وروسته بیا قدمونه اخیستي دي. څو پورې چې موږ تاسې ازادي وانخلو مخته نه د انتخاباتو بحث باید راپورته شي، نه د هیواد د جوړېدو، نه د یوه شي بحث هم نه ده مهم. د ټولو نه مهم د افغانستان د ازادۍ بحث ده.
موږ تاسو د 40 کاله په جګړه کې یو علت دا ده چې د پردي د کافر د کفارو د هیوادونو سرتیر راځي د افغانانو په کورونو چاپی وهي، افغانان په خپل هیواد کې وژني، افغانان د 40 کاله د ازادۍ لپاره جنگ کوي. یو واري موږ د ازادۍ لپاره جنگ وکولو، جنگ مو وګټلو، متاسفانه چې د موږ د جهاد مشرانو زینو مشرانو هغه د جهاد د ارمانونو سره خیانت وکولو، د جهاد ثمرم له لاسه ووته. دا د دویم ځل چې کله موږ ازادي اخلو د جهاد ارمانونه پر کېږي، دا ځل د ملت او د جهاد رهبرانو تعهد کړی دی چې دا ځل به د موږ د جهاد ثمره د موږ د لاسه نه وځي، او ان شاء الله دا وخت به موږ دا ځل به موږ ازادیم اخلو او د ازادۍ ترڅنګ به موږ په دې هیواد کې یو قوي نظام هم جوړو، داسې نظام چې د هغې نه وروسته بیا بل کوم تیریګر په موږ تیری ونه کوي. وروره دا 40 کاله د هیواد جنگ روان ده، دا د ازادۍ جنگ ده. دلته پردي لاسونه دي، پردي اشغالګر سرتیر چې په دې خاوره کې دي. موږ تاسو لپاره ازادي مهمه ده، موږ تاسو لپاره د ازادۍ نه مخکې نه انتخابات مهم دي، نه د دې هیواد پرمختګ مهم ده، نه په دې هیواد کې سړک مهم ده، نه هسپتال مهم ده، حتی خوراک اوبه مهم نه دي. ازادي د ملتونو لپاره تاسو په دې دنیا تاریخ مطالعه کوئ، د مسلمانانو نه بغیر د کفارو ملتونو تاریخ مطالعه کوئ. د کفارو لپاره حتی ازادي د خوراک مخکې ده، د اوبو د چښلو نه ازادي د دوی لپاره مقدمه ده. دوی اول ازادي لاسته کوي بیا ډوډۍ خوري، اول ازادي لاسته کوي بیا اوبه څښي، اول ازادي لاسته کوي بیا خوب کوي، اول ازادي لاسته کوي بیا تنفس کوي. د دې شیانو نه د ملتونو د نړۍ د ملتونو لپاره ازادي مهمه ده. موږ تاسو ځمکه، فضا، کورنۍ او بهرنۍ سیاست ارڅ د اشغالګرو له لوري اشغال شوي دي. اول مهمه دا ده چې باید دا خاوره آزاده کړو. دلته د امریکا سفارت باید واکمن نه وي، دلته د ناټو عمومي قومنداني باید فیصلې نه کوي، دلته باید د امریکا سفارت د انتخاباتو پایلې نه اعلانوي، دلته باید د ناټو قومنداني د حکم نه کوي چې د دولت وزارتونه او ولایتونه 50 وویشي. دلته باید نظام په خپلواک وي، خپلواک نظام وي. خو که تاسې یو ښه طرحه ولرئ او تاسې انتخابات وکئ او ویې ګټئ، زما مقصد دا شی دی چې محترمه ته زما په خبره بیا هم پوه نه شوې، کله چې ستا خاوره اشغال وي ته څنګه انتخابات کوې؟ تاسو زما خبره نه بیا هم پوه نه شوئ. زه تاسو ته وایم چې د اشغال په وخت کې کله چې ستا خاوره استیلا شوې ده، کله چې ستا خاوره د بل چا د واک لاندې ده، ته څنګه انتخابات کوې؟ خو انتخابات د هغه دی وکول، انتخابات د انتخاباتو نتایج دی وسو ګوره چې د انتخاباتو د میلیونونو ډالر مصرف کړل. احمد زئی صاحب صبر وکوي، انتخاباتو د میلیونونو ډالر مصرف کړل، په انتخاباتو د بربادۍ وکول. د انتخاباتو پایله د دا شو چې د دولت چوکۍ او وزارتونه، ولایتونه، ریاستونه د 50 تقسیمیږي. لیلام ده لکه بازار کې چې یو شی اخلي، لکه ځمکه چې اخلي. نو ستاسو د انتخاباتو پایله او پیدا څه شو؟ ولې؟ ځکه تا انتخابات د اشغال په وخت کې کړي دي، ستا خاوره د بل تیریګر تر تیری لاندې ده. دلته واک د امریکایي سفارت ده، دلته واک د ناټو د عمومي قومندانۍ ده، دلته واک د اروپایي ټولنې ده، دلته واک د سفارتونو ده. موږ تاسو لپاره د انتخاباتو حتی د خوراک چې خاک د ډوډۍ د خوړلو نه مخکې مهمه لازمه ده چې موږ تاسو باید خاوره آزاده کړو. مولا صاحب اشغالګرو سره خو د معاهده ګوره یو خبره درته کومه، دلته چې سوال کوي جواب خبره واوره. احمد زئی صاحب هغه سره معاهده وسره، هغه سره خو د اشغالګرو سره موږ معاهده کړې ده. احمد زئی صاحب اشغالګرو سره موږ د افغان په کور د چاپی وهلو معاهده نه ده کړې، د اشغالګرو سره موږ د افغان د تړلو معاهده نه ده کړې، د اشغالګرو سره موږ د زندانونو د جوړولو، د افغانانو لپاره د زندانونو د جوړولو معاهده نه ده کړې، د اشغالګرو سره موږ د خاورې نه د وتلو معاهده کړې، د خاورې نه به دوی وځي او هغه د عمل لګیا دي وځي. د اشغالګرو سره خو موږ دا ډول معاهده کړې ده. د کابل ادارې په څیر معاهده خو موږ نه ده ورسره کړې. بیا قاری صاحب د کابل د ادارې خو د احمد زئی صاحب یو څه دا خبره بل څوک کوي، د پکې ټوک مره اچول. مطلب دا چې دا لکه څنګه
ته ټوپونه ما اچو دغومره هوښیار ولاکه د کابل د ادارې د هغه حیثیت ده چې ټرمپ یو ټویټ وکړه هغه هم په تشناب کې چې طالبانو سره د قطر د دفتر خبرې لغوه سولې. موږ ولیدل